السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته غواړم دوه داسې غیر مساوات چې مجهولونه یې په توان کې وي دوه مثالونه یې درته حل کړم، لیکن فرق به له دا نورو ویډیوګانو سره دا وي چې دا مثالونه لږ تقریبا له هغو نه مغلق یا پیچیده دي. نوره طریقه همغه په کار کې وړل کېږي خو صرف لږ پیچیدګي لري. نو اول مثال د زمونږ چې وایي 2 پر 15 په طاقت دی 6 منفي 15x پر 2 جمع 15x. دا یو طرف د مساوات ده، وایي چې دا له 25 پر 4 نه که غټ وي د دې مساواتو به مونږه اکس څنګه پیدا کوو، د دې غیر مساواتو. نو مرحلې همغه مرحلې طی کوو. د اول ځل لپاره دغه علامه په مساواتو اړوو چې دا مونږ ته راکوي چې 2 پر 15 په طاقت دی 6 منفي 15x پر 2 جمع 15x مساوي کیږي له دا د مربع په شکل مونږ لیکلی سو چې 15 پر 2 ولیکو او کل مربع ولیکو. له دې مرحلې نه وروسته بیا مونږ څه کولی شو، ګوره دلته هم قاعده 2 پر 15 ده، دلته قاعده 15 پر 2 ده. نو مونږ که چیرې دا قاعده سرچپه کړو مونږ قاعدې به دواړو طرفه مساوي شي. نو مونږ لرو چې 2 پر 15 ټول په طاقت د 6 منفي 15x پر 2 جمع 15x دا باید مساوي شي له 2 پر 15 کله چې دا کسر سرچپه کړو په قوس کې دننه نو توان علامه بدنوي دا به شي منفي 2. نو اوس موږ د مساواتو کې ګوره قاعدې مساوي لرو، نو د دې لپاره باید توانونه هم مساوي وي. نو 6 منفي 15x پر 2 جمع 15x باید دا مساوي وي له منفي 2 سره. کله چې دا منفي 2 سره مساوي شو طرفین وسطین کوو نو موږ لاسته راوړو چې 6 منفي 15x باید مساوي سي له منفي 4 منفي لاس x سره. اوس که چیرې x یوې خواته راوړو نو به لرو چې لاس x منفي 15x باید مساوي سي له منفي 6 منفي 4 سره. نو موږ لرو چې 15x باید مساوي سي له منفي لاسو سره، ځکه نو x باید له منفي 2 سره مساوي شي. اوس هم د x قیمت پیدا کړه، لیکن دا د معادلې حل نه ده لکه څنګه چې موږ مخکې ویلي وو. په معادله کې موږ ته غوښتل شوي دي چې هغه اکسونه باید پیدا کړو چې هغو کې دغه غیر مساوات تحقق مومي. نو موږ به همغه مرحله طی کوو، بیا به موږ خط وباسو، حقیقي خط. په خط کې به موږ خپلې عددونه ټاکو. نو دا به شي منفي 1 دا به شي منفي 2 همدارنګه تر منفي لایه ناهي پورې دې خواته به هم شي 1 دې خواته به هم شي 2. اوس په دې خط کې موږ د x قیمت لرو، که چیرې دا غیر مساوات موږ په مساوات واړو نو د x قیمت موږ ته منفي 2 راکړه. نو منفي 2 به موږ دلته مارک کو یا به په نښه کو، لیکن کله چې په نښه کړله دا د نښې منځ به نه رنګو، ځکه چې علامه د موږ دا مساوات جدي دي، دا مساوات نه لري، غیر مساوات دي، جدي غیر مساوات دي. که چیرې مساوات یې درلودلی بیا هم دا نښه رنګوله. اوس د دې لپاره چې معلومات وکړو چې د دې نښې دا خوا په دې غیر مساواتو کې تحقق مومي که دا. موږ د امتحان لپاره 0 ټرای کوو یا 0 پکې امتحانوو. 0 کله چې دلته د x په جای باندې واچوي نو موږ لرو چې 2 پر 15 ټول طاقت د 6 منفي 0 پر 2 جمع 0 باید غټ وي له 25 پر 4 نه. اوس موږ پوهیږو چې
دا شپږ منفي 0 او 2 جمع 0 ځکه لاسته راوړي چې دلته هم که چیرې 0 واچو دلته هم 0 واچو نو دا شپږ په 2 کېږي. نو همدغه شی هم دلته لیکلي دي. اوس موږ لرو چې شپږ چې په 2 تقسیم سي 3 کېږي. موږ لرو چې 2 پر 5 په طاقت دي 3. آیا دا یا نه ده غټ له که چیرې دا د مربع په شکل ولیکو دا به شي 5 پر 2 کل مربع. لیکن اوس هم صحیح معلومات موږ ته نشي کېدلی ځکه چې دا 2 پر 5 ده دا 2 پر 5 ده دا 5 پر 2 ده. نو قاعدې به بیا مساوي کو. قاعدې سره مساوي کو نو دا به شي 2 پر 5 په طاقت دي 3 باید غټ وي له 2 پر 5 په طاقت دي منفي 2. اوس که چیرې متوجه شو ورته ګوره 2 پر 5 په طاقت دي منفي 2 موږ ته په حقیقت کې 25 پر 4 راکوي سي له 5 نه غټ عدد ده او دا 2 پر 5 له 1 نه وړکی عدد ده. دا که مکعب کې 3 وارې په خپل نفس کې ضرب کې نور هم وړکی کېږي نو دا له دې نه غټ نه ده ځکه دا غیر مساوات صورت نه مومي تحقق نه مومي. نو دې لپاره چې دا غیر مساوات تحقق نه مومي او موږ د دغه نښې نه د دې خوا عدد کې امتحان کړی یو تحقق یې ونه موند نو موږ اتوماتیک د دې علامې دا خوا انتخابو. نو ځکه د موږ د x باید په دغه ریجن کې له منفي لایته ناحیې نه تر منفي 2 پورې قوس هم ګرد ځکه چې منفي 2 خپله په حل کې شامل نه ده. دا یو مثال شو. بل مثال موږ حل کوو چې هغه دا په دې شکل باندې چې 0.2 په طاقت دی 3x منفي 3 پر x منفي 2. دا که چیرې وای له 1 پر 5 نه غټ وي موږ به x څنګه پیدا کوو. د دې لپاره ما هغه مرحلې طی کوو. غیر مساوات په مساوات واړو نو 0.2 به ولیکو په طاقت دی 3x منفي 3 پر x منفي 2. دا هم چې کله ولیکه دا به مساوي شي له 1 پر 5 سره. اوس هم چې کله 1 پر 5 سره مساوي که اوس موږ ګوره دې ته متوجه کېږو چې دا 0.2 که چیرې کسر ته واړو نو دا به شي 2 پر لس ځکه 0.2 مساوي کېږي له 2 پر لس او یا 1 پر 5 سي اختصار یې کې کنه. نو د دې په ځای باندې 1 پر 5 لیکو نو موږ لرو چې 1 پر 5 په طاقت دی وبخئ 1 پر 5 په طاقت دی 3x منفي 3 پر x منفي 2 مساوي کېږي له 1 پر 5 سره. اوس موږ قاعدې دواړه طرفه مساوي لرو نو د دې توان هم ټول یو ده نو ځکه موږ لیکلی شو چې 3x منفي 3 پر x منفي 2 مساوي کېږي له 1 سره. کله چې له 1 سره مساوي شو موږ لیکلی شو چې 3x منفي 3 مساوي کېږي له x منفي 2 سره په طرفین وسطین باندې. نو داسې کله موږ هغه کو موږ x پیدا کو نو دا به ولرو چې 3x منفي x به مساوي سي له 3 منفي 2 سره نو دا به شي 2x مساوي کېږي له 1 سره نو x مساوي کېږي له 1 پر 2 سره. اوس هم د x قیمت بیا پیدا کړه لیکن د x قیمت هم دا په یاد وي د x قیمت هم صرف د مساواتو لپاره پیدا کړی ده د غیر مساواتو لپاره نور کار ته هم ضرورت ده. اوس به موږ خط وباسو نښې به منطقې به په نښه کو دا 1 پر 2 شو دا 1 شو دا منفي 1 پر 2 شو دا منفي 1 شو. نو د موږ علامه ده x 1 پر 2 دا ځای نښه کوو. اوس ګورو دا علامه د موږ strict inequality ده یا strict غیر مساوات یا جدي غیر مساوات مساوات نه دي پکې شامل نو ځکه دا بیا خالی پریدو. نو د دې لپاره موږ معلوماتو کو چې د دې علامې دا خوا د موږ x لپاره په دې غیر مساواتو کې تحقق مومي که دا خوا د دې لپاره موږ یوه نمره له دې خوا نه امتحانوو. راځئ 0 راواخلو 0 اسانه ده همیشه. نو که چې 0 راواخلو په دې غیر مساواتو کې واچو نو موږ لرو چې 0.2 په طاقت دی 3 ضرب 0 0 کېږي منفي 3 پر منفي 2 دا غټ ده له 1 پر 5 نه.
اوس موږ لرو چې یو ګورئ 0.2 په ځای باندې 1/5 لیکلی شو که نه، نو 1/5 به شي دا منفي له دې منفي سره خلاصیږي 3/2 به شي 3/2 دا غټ ده له 1/5 نه. اوس موږ داسې متوجه کیږو چې ګوره دا طاقت له یو نه غټ ده او دغه قاعده څه ده دا له یو نه ډېره وړکۍ ده، له 0 نه غټه ده. نو همیشه کله چې له یو نه وړکی عدد له 0 نه غټ او له یو نه وړکی عدد موږ په اوچته طاقت باندې جیک کړو، هغه نتیجه خپل هغه عدد نه وړکی کیږي. لکه مثال د خبرې د 0.00001 چې په خپل نفس کې ضرب کې تا ته 0.001 درکوي یا 0.00001 درکوي، نو نورم وړکی کیږي. لکه 0.1 چې په خپل نفس کې ضرب کې تا ته اوس لکه 0.1 چې په خپل نفس کې ضرب کې تا ته 0.01 درکوي، دا 0.01 له دې نه وړکی ده. نو دا هم همدغه رقم 0.2 ده، 0.2 چې په خپل نفس کې ضرب کې نو له خپل دې عدد نه وړکی کیږي. نو دې لپاره هم دا په جیک طاقت ده، دا عدد له دې نه باید وړکی وي، غټ نه وي. نو ځکه دا غیر مساوات چې دي دا تحقق نه مومي. نو موږ دا علامه امتحان کړې وه، تحقق یې ونه موند، نو اتوماتیک تصمیم نیسو چې د دغې علامې دا خوا موږ حل ده. نو دې لپاره اکس لیکو چې اکس د موږ په کوم هغه پورې اړه لري، په کومې منطقې پورې په حقیقي لاین کې اړه لري، له 1/2 نه شروع ګرد قوس، ځکه چې 1/2 په حل کې شامل نه ده، تر مثبت لایه تناهي پورې جواب ورکوي. په دې غیر مساواتو کې تحقق مومي. نو که چیرې مثال سړی ډېر غواړي محتاط واوسیږي، بیا مثال یو عدد له دې خوا نه پکې امتحانولی سي، لیکن حتما به تحقق پکې مومي. مننه.